السلام علیکم. د مرګ پرښتہ انجیل اپډیټ. مرګ یو راز ده، یو حقیقت ده چې هره ورځ مو مخې ته تیریږي، خو موږ یې د حقیقت انداز نه لرو. نن به د اسرائیل علیه السلام د روح اخیستلو د نړۍ نه پرده پورته کوو. اول پرښتې څنګه جوړې دي؟ قرآن وایي چې پرښتې د نوره جوړې دي، نه وږي کېږي، نه ستړي کېږي، نه ګناه کوي. دویم، اسرائیل علیه السلام څوک ده؟ اسرائیل علیه السلام د الله هغه ځانګړی پرښتہ ده چې د ټولو انسانانو روحونه اخلي. په یوه لحظه کې د نړۍ د زرګونو انسانانو روحونه اخیستلی شي، بې له ځنډه، بې له ستونزې. دریم، د مؤمن روح اخیستل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې مؤمن ته پرښتې داسې راځي لکه د خوشبویي باد، او روح یې په اسانه ترې باسي لکه د اوبو د څاڅکي په شان. څلورم، د بدکار انسان روح اخیستل. پرښتې بدکار انسان سخت نیسي لکه د ازغوی نه نرم څادر رایستل. روح یې په ځنډ، درد، چغو او تکلیف سره راباسي. پنځم، د روح سفر. روح د مرګ وروسته درې ځایونو ته ځي. اول، له دنیا څخه بدې نرقې ته. دویم، قبر ته. دریم، عالم برزخ ته، یعنی منځنی سفر چې روح د دې دنیا نه بل عالم ته ځي. شپږم، اسرائیل علیه السلام په یوه لحظه کې څو روحونه اخیستلی شي. امام قرطبي رحمت الله علیه ویلي دي چې اسرائیل علیه السلام تعالی پاک دومره ځواک ورکړی چې په یو وخت کې د ختیځ او د لویدیځ د انسانانو روحونه اخیستلی شي. ملګرو، مرګ پای نه ده، دا یوازې د بل عالم دروازه ده. الله دې اول زما آخري خاتمه په ایمان سره کړي، او بیا د ټولو مسلمانانو. ویډیو لایک کړئ او د خپلو خپلوانو سره یې شریکه کړئ، او د نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل انسان او علم سبسکرایب کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې د الله په امان.